السلام علیکم. د ولس خبرې د پروګرام اوریدو ته ښه راغلاست. د دې اونۍ پروګرام مو د کاندید او نامزد په اړه معلوماتو ته ځانګړی کړی دی. په همدې اړه د اوریدونکو یو دوه پوښتنې هم لرو چې د پروګرام په پیل کې به راشي. بیا به په ورځني ژوند کې د کاندید او نامزد توپیر سره وپېژنو. دا به هم ووایو چې کاندید څه ته وایي او نامزد چاته ویل کیږي. وروسته به په عمومي انتخاباتو کې کاندید او نامزد تشریح شي او د پروګرام په وروستۍ برخه کې به مامو او شامو ته ورشو او وابورو چې مامو څه اوریدلی دي چې دومره خوشحاله دی. دا پروګرام به زه نصیر احمد احمدي درته وړاندې کړم. ډیر خلک چې کله د کاندید یا نامزد نوم واوري نو ورسره یې په ذهن کې ټولټاکنې یا انتخابات راګرځي، خو په خپله کاندید څه ته وایي او آیا د کاندید او نامزد ترمنځ کوم توپیر هم شته او که څنګه؟ زموږ دوه اوریدونکي هم همداسې پوښتنې لري. که دا راته ووایي چې کاندید معنا څه ده یا کاندید څه ته وایي؟ په دې ورځو کې د رادیوګانو نه د نامزد او کاندید نومونه اوریدل کیږي. که دا راته ووایي چې دا دواړه یو شی دي او که فرق سره لري. ډیر افغانان له کاندید او نامزد څخه یوه معنا اخلي، یعنی ځینې د کاندید کلمه ورته کاروي او ځینې هم د نامزد. په تیره بیا په کلیوالو سیمو کې د نامزد کلمه ډیره کارول کیږي. دا چې کاندید او نامزد توپیر سره لري که دواړه یوه معنا ورکوي، په دې اړه به د کابل د سروبي د ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي معلم جمال خبرو ته غوږ شو. زموږ په سیمه کې یو څه موده مخکې یو موسسې مکتب جوړو. د مکتب د جوړولو دپاره د کار کسانو ته پکار وو، یعنې خټګر. نو په دې کې دا چې موسسې ډېره زیاته مزدوري ورکوله، مقصد له نورو عام خلکو نه ډېرو خلکو خپل نومونه د دغه کار دپاره ورته ولیکل، تر څو هغه موسسې والا سبایي باندې راسي او دوی ته خپل کار وسپاري. کله چې موسسې والا راغله نو دا کسانو لیست هم ډېر زیات و. دوی ورته ویلې چې موږ خو پوخ مکتب جوړو. داسې دغه خلکو چې نومونه لیکلي وو ډېرې پخڅګرو، خټګرو، خامې خټې کارولې وې، په پوخ کار نه پوهېدل. نو ډېری یې لاړ بېرته 4-5 کسه دوی نه پاتې سو. نو موسسو والا دوی نه وپوښتل چې تاسې په دې کار پوهېږئ؟ نو دوی دغه کار په پاکستان یا ایران کې چې مهاجر سوي وو هلته یې زده کړی وو، پوخ کار کول، که خښته وه که تیږه وار شی چې وو هغه یې کولی سو. دا چې دغې موسسې والا 2 کسانو ته ضرورت درلودل، په دې وجه چې دوی په منځ کې څه خوابدی پیدا نه شي، له دوی نه امتحان واخیسته. د امتحان نه وروسته دوی له دغه 4-5 کسانو نه 2 کسه ونیول او کار یې ورته تسلیم. نو کېدای شي ته په دغه خپل مثال کې ماته نامزد او کاندید راوښیې چې نامزدان څوک او کاندیدان دلته څوک وو؟ نامزدان خو هغه خلک وو چې هغه ټولو ځان لیکلی و د دغه کار دپاره، او کاندیدان هغه خلک وو چې هغه دغه کسان چې په خامه کارونه یې کړي وو هغه بیرته لاړل. 5 کسه چې پاتې سو یا 4 هماغه کاندیدانو یې دغه کار دپاره چې دغه شرایط یې پوره کړه او د دغه کار دپاره له هغو څخه 2 کسه وټاکل سو. وویل شول هغو کسانو چې په لومړي سر کې د ښوونځي د جوړولو لپاره خپل نومونه لیکلي وو هغوی ته نامزدان ویل کیږي، خو هغه کسان چې پاخه تعمیرونه یې جوړولی شوی، یعنې د کاندیدېدو لپاره یې شرایط پوره کړل، د کاندید په نوم ونومول شول. نو که څه هم د ډیرو عامو خلکو په فکر نامزد او کاندید یوه معنا ورکوي، خو په حقیقت کې مختلفې معناوې لري. په ورځني ژوند کې مو د نامزد او کاندید ترمنځ توپیر روښانه کړ، خو آیا د یوه هیواد په عمومي ټولټاکنو یا انتخاباتو کې نامزد او کاندید توپیر سره لري که څنګه؟ په همدې اړه د انتخاباتو د ګډ دفتر یو چارواکی سید محمد اعظم معلومات راکوي. دلته 2 مسلې دي. یو دا چې د نوموونې پروسه ده او هغه کسان چې ځانونه نومولي وي د ولسمشرۍ د څوکۍ دپاره، او یو هغه کسان دي چې نومونه د انتخابات د ګډ دفتر د خوا څخه پخلی وسی او تصدیق وسی، نو نور بیا هغه کاندیدان دي. زه به دلته یو څه غواړم چې په مفصله توګه درته تشریح کړم. کله چې د انتخابات ګډ دفتر تصمیم ونیوي چې د ټاکنو یا د ولسمشرۍ د ټاکنو هغه دقیقه نیټه اعلان کړله، د دې سره جوخت د نوموونې پروسه د ولسمشرۍ د چوکۍ دپاره هم اعلان کړله یا پرانیستله. یعنی هغه کسانو چې د دې لیوالتیا درلوده چې خپل ځانونه د ولسمشرۍ د څوکۍ دپاره ونوموي،
دوی خپل غوښتنلیکونه د انتخاباتو ګرد دفتر ته واستول او هغه ځانګړي فورمې چې د دې لپاره په نظر کې نیول سوي وه هغه تکمیل او بیرته د انتخاباتو ګرد دفتر ته وسپارلې چې د هغه دروجیشو کسانو له جملې څخه چې غوښتنلیکونو فورمې اخیستې وې یوازې 23 کسانو وکولی سول چې دا فورمې بیرته د انتخاباتو ګرد دفتر ته راستنې کړي. دغه کسان د نومول سوو کسانو یا په فارسي کې نامزدان ورته وایي په صفت وپېژندل سوله، خو دا په دې معنا نه و چې دوی کاندیدان وپېژندل سوله. کله چې د دې اسناد وڅېړل سوله، د دې هغه ځانګړتیاوې وڅېړل سولې د انتخاباتو ګرد دفتر د خوا څخه او بالاخره د دغو 23 کسانو د جملې څخه یوازې د 18 کسانو کاندیداتوري یا نومونه تصدیق سوله او په رښتیا سره دا تصمیم ونیول سو چې دوی کولی سي چې د کاندید په صفت وپېژندل سي او هغه ټول شرایط چې د انتخاباتو په قانون کې او همداراز د ټولو په سر کې په اساسي قانون کې په نظر کې نیول سوي وو د یو کاندید دپاره هغه یې پوره کړي وه، یعنې یوازې 18 کسان په دې بریالي سوله. نو هغه کسان چې 23 وه هغوی یوازې نامزدان یا نومول سوي کسان وه، ولې دغه 18 کسان چې په رسمي توګه د کاندید په صفت وپېژندل سوله او د دوی د هغه نومونې د اسنادو خصوصیاتو پخلی او تصدیق وسو نو نور دوی کاندیدان سوله، یعنی دوی رسمي کاندیدان وپېژندل سوله. ښاغلي اعظم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د ولسمشرۍ په ټاکلو کې نامزدان هغه کسان وو چې غوښتل ولسمشرۍ ته د ټاکلو لپاره د کاندیدانو په لست کې راشي، خو په دغو کسانو کې یوازې هغه څوک ولسمشرۍ ته کاندیدان شول چې د کاندیدېدو لپاره یې شرایط پوره کړل. اوس به مامو او شامو ته ورشو او وابورو چې مامو څه ته خوشحاله دی. وا مامو کور دې لاندې تر بامو بیا دې څه اورېدلي چې خوله دې وازه پاتې ده. یاره شامو کور دې ډک زلغلو زه بلا نه خندم، هم پلاو درک ده او هم د نکلو په تاسو ډک دسمال. ستا خوله خو هسې هم له خندانه جینګه وه، خو زما دې زاره راوچوله. ووایه چې بیا څه خبره ده؟ نور به نو څه یي، هغه جمعه خان نه ده په سپینه ږیره ځان ته کوزده کوي. دا څه وایې مامو؟ هغه خو د لمسیانو او کړوسیانو خاوند دی، د هغې کوژدې سره څه؟ دا خبره تا ته چا وکړه؟ ولې ته نه یې خبر؟ په ولاکه خبر یم، ته زر که راته ووایه چې څه خبره ده، زما دې ورته سودا کړه. ټول خلک پې خبر دي. پرون د جومات خوا ته تېرېدم، د ګلاب ماما او سید ګل ماما زمون په خپلو کې لګیا وه چې جمعه خان کاکا او حاجي یونس دواړو ځانونه نامزد کړي. یاره ماموګیه په رښتیا هم چې د عقله ډېر خوارې. ولې زه تا ته څه کمقل ښکارم؟ کمقل یې تورې که سپین. ته تر اوسه په دې نه پوهېږې چې زموږ په کلي کې د ملکۍ لپاره همدغه 2 کسان ولاړ دي. یاره شامو لکه چې په سر کې دې د بزغو په ځای بوز دي او که دروشته. ګوره مامو، د خپل بام واورې به د بل په بام نه اچې. د څه شي واورې مې ستا په بام اچولي، خو رښتیا وایم ما په دې خپلو ګناهګارو غوږو واورېده چې هغه دواړه نامزد سوي او ته راته لګیا یې ببولالې وایې. یاره مامو کور دې لاندې تر بامو. ګوره ته زما خبرې ته ښه غوږ شه او ځان پې پوه که. یاره زه له سره ستا په خبره ځان نه پویم، هماغه خبره ده چې زه دې مړی زاړم او ته مې خولې پورې خاندې. ګوره مامو زه دې خولې پورې نه خاندم، زه تا ته رښتیا وایم، ځان پوه که. په څه شي ځان پوه کم؟ زه په هر څه په خپله ښه پوهېږم. ګوره ماموګیه، هغوی دواړو د کلي د ملکۍ لپاره ځانونه نامزد کړي دي، هغه د کوژدې معنا نه لري. د ملکۍ لپاره نامزدي نو بیا څنګه یي؟ مامو کور د لاندې تر بامو، د ملکۍ لپاره نامزدي دا ده چې څو کسه د کلي د ملکۍ لپاره ځانونه ټاکي، همدغو ټاکلو ته نامزدي هم وایي. نو بیا څه کیږي؟ مامو بیا نو داسې کیږي چې د کلي خلک زه ته بل او بل یو تن چې ښه سړی وي او زموږ ستونزې هوارې کړي، هماغه سړی د ملکۍ لپاره ټاکو. نو دا راته ووایه چې دا کاندید یې لا څه بلا ده؟ مامو کور دې لاندې تر بامو، کاندید نه کاندید.
کاندید بیا هغه چاته ویل کیږي چې د ملک مشر کېدل غواړي. هغه یې لا څنګه؟ ګوره مامو، د ملک د مشر کېدلو لپاره ډېر خلک ځانونه نامزدوي، خو په دغو نامزادانو کې بیا هغه څوک کاندیدېدو ته رسېدی شي چې د کاندیدېدلو شرایط پوره کړي. یاره شابو وایم اما غازي دي چې سر غټ دی، اما خوبره غټ مازغه هم پکې پراته دي. د ولس خبرې په دې پروګرام کې وویل شول چې عام وګړي د نامزد او کاندید له کلمو څخه یوه معنا اخلي، خو په اصل په تیره بیا د یوه هیواد په عمومي ټولټاکنو یا انتخاباتو کې د نامزد او کاندید کلمې توپیر سره لري. نامزدان هغو کسانو ته ویل کېږي چې وخت د رسیدو لپاره اړونده چارواکي خبر کړي چې دوی هم غواړي کاندیدان شي. وروسته بیا له دغو نامزدانو څخه هغه څوک کاندیدیدای شي چې د قانون له مخې د کاندیدېدو شرایط پوره کړي، یعنی کاندیدان هغه چاته ویل کېږي چې د قانوني شرایطو په پوره کولو سره د نامزدانو له منځ څخه راوتلي وي، یعنی دې ته په عامه ژبه چاڼ هم ویلی شو. دا چې د کاندیدېدو شرایط څه دي، د ولس خبرې راتلونکی پروګرام به ځواب ورته ووایي. نو تر بلې اونۍ او بل پروګرام مو په خدای سپارو.